نن دې اړو چانه خلاص نه کو بس دا به کې کله کله راځي کله مونږ والخورو کله هغوی والخورو بس دا ځای پرېږده تا پټ وګوره چې ته پکې شته مو که نه دا واله یا الله ورې روان شه دا 500 دا 10 څلوېښت دا خو والا اچونیه دا ته ایله ده نه په څلوېښتو د کار نه کېږي څه خدای دې ستا بیخ بنیاد وباسي زمونږ چې روپۍ لګي ستا څلوره زمونږ سپلی په 500 ستا په 40 زمونږ جامې په 600 ستا ټولې په 80 خو بس چې څومره د وزن دومره پیسې له که کار نه کوې که نه زمونږ له کسان ډېر مړه کماجه ماما زوی مې نه وی که نه والله که در سره په لارم تللی وي ته خو د کار کولي نه مې زیات لالي چي او استاذه پاتې شوې دا 500 دې کې خو 300 زما شوې او 200 به ستا شي چې په خبره ده یار منډه ما مخکې والا هلته مې دله سړی په خلکو کې ګیر کړو والله تا سړی تاڼې ته بوتلو لالي چي خدای شه مړه کمالیا زه به 300 والم او ته به 200 روپۍ لې منډې دې بزوم د پولیس نه دې زه بچ کوم او 300 روپۍ تا لې رښتیا تا پورې خو مخکې هم زما 8000 روپۍ دي که نه یاد دې شي چې چا 1 روپۍ نه درکوله او پلار دې ما هسپتال ته بوتلو دې غورونه مه کوه ښه 8000 روپۍ دربېکو او پاتې شو دې سي خبره نو صرف بار باډه کې ولاړې چې موږ څوک ونیسي صرف خلاصول کې تاڼې درته که نه موږ پسې راغلي هسې لګي دسې ځو راځه پیسې به یې میلو شي لالي چي میلو شي ګورو به بچیا چونیا ښه که نه د میم صاحب نه خو دا موبایل وتښتوه موبایل وه روپۍ 40 راکړې وه موبایل وه یا لکه ته به پیسو څه کوې زما د ترور زوی او زما پیسې د چا دي د ظالم زویه سراجمه که هغه نیکه له باندې ما 8000 ورکړم دغه د 8000 غم شته او ولې زه به درنه کور مرم کون مرانا سنگم रे बच्चे ए ترورې زوی یار مې مې جینې مې دله سیکړې ده داسې جینې ده یاره چونیه چې په لار روانې زما د په خدای قسمې که نه چې خلک پې جګړې کوي مور یې دا وایي چې په سیزني کې و 3 مړي پې شو او ما چې ورته ستا نوم واخسته جینې پړینګ په جړه شوه هر وخت یې خوبونه کینه ماما زویه والله چې ډېره خوږه خبره دې وکړه زه به یې سم ستا مه پرېږېږه باسه دې پېښو باسه ځینې خبرې دې اورېدې نو مه پرېږېږه ایسه شته انیا دې ملاړه ده موبایل هم لاړ لکه ورکه دې ماشوم نه چیپس راوتښتوه چې ټرېننګ دې پخېږي مړه ورکړه دا راکړه یا میا چوړو مړه هغه ګوره دا چونو مونو پونو دا کونو پونو پونو چپس مې واله واله دې وه اول خلک چیک خوږي که نه اوس په تشه ګوته باندې جیل ته تلې دې بیخ بنیاد وباسه او دومره تاړ کلاس ګڼ کپ شوې ته چې دا چپس ګوتې راته په ګوتې راتښتې هی لعنت چې ستا په دې قصب شه عجیبه خلک دي خپلې راته ووایي چې چپس اوس تاړ کلاس ګڼ کپ خدای دې بیخ خدای هم کور او سارا وران کا مونږ دا مېلمانه راغلي د پنجاب نه وګوتګو هغه مېلمنو ته هم نه ګورئ او تا ته چا وویل چې ته راشه دا مېلمانه
کمالیا یو خبره مې وره 80,000 روپۍ یاد ساته ښه چې هېرې نه کړې راځه مړه 80,000 روپۍ یادې ساته داسې ډېرې 80,000 مونږ خوړلي دي خدای دې ستا دي خو بس زه داسې یم طبقه کې چاره که بیا ما چې بوالو که نه نو زما د پلار دوی به زما ماما ته وایم ماما ته وایم ډاډانې به راباندې کړه دا مې وایم نه وایم نه وایم پلار له به 80,000 روپۍ رقم نه لرو کټه موبایل وه ته یارېږې لا جاړې بل شیطانې بل مخې ځه شابه بی خوبه شابه ها کمالیا زمان مم رستمه ګڼکب دی والله چې چېرته تاسو ګندګیري کوئ که نه لکه د سوري به در باندې ولاړ یم ووایه که نه خدای ښځه ته نه منډې وهلي شي मुझे साथ लाके जाएगा हेलो शाबाश नर बच्चा मोबाइल अम्मा कैसी हो पैसे भिजवा दो अरे बेटा मैं तो बहुत बीमार हूँ हाँ बस 20,000 रुपए भिजवा दे हाँ अब वो पुराने पते पे ना भिजवा दे मैं आपको पता देती हूँ अच्छा अल्लाह आपको अपने अमान में रखे کافر دې موبایل نه دی خزانه ده بس ټوخې کوو 15,000 به راځي ورشه اوس عبدالله دوکاندار ته زمونږ یو 10,000 روپۍ را روانې دي خو ګورې څوک د باندې پې نه شي ورځه بچې ورځه ورغه کوېدن خو دې شوه ځه ماما ځه ورغه ورځه بس نور د نشم کته مال خپل قرض راکړي ورو رستم خانه مونږ خو ستا د قرض نه انکار نه دی کړی دا یتیمانانو زه کونډه دې رور ته ناست غټ پټ رور دې دی چې ټوله ورځ خوشې تشې ګرځي څه کار روزګار دې کوي که نه بس رستمې بس نور پېغورونه مه راکوه چې کار روزګار نشته زه څوک یم بس ټیک ده تاسو به تر هغې ما سره کار کوئ چې تر څو زما قرض نه خلاص کړی بس ټیک ده نو سبا نه زما اډې ته بیا راځئ کمال خانه دا واخله او خپل قرض په خلاص کړه ولې ونه دې باندې 80,000 روپۍ قرض نه خلاصېږي دا به اخر د سوی خدای دې ستا نصیب کړي وروره د خدای خاطر وکړه او چېرته کار ژوند وکړه خورې مونږ خو خپلې منډې تړلې ډېرې ووالې چې اوس کار نشته نو څوک کړم دغه شي ته وګوره یو یې خور ده او یو دی دی ټک کار نه کوي چې وظیفه دې غوښتوم به دې ډېره ډوډۍ راوړه خدای دې ستا بیخ بنیاد وباسي بس ودونو پسې به ګرځې ماما مې د خدای پاک وبخي چې قبر کې به تا ته لاس ووایي خورې خدای به خیر کړي موږ ځوانان یو چې کار پیدا شي که نه په خپله به یې کړو ښه
زمارنو یو ضروري اعلان وره وزنګا دا بیبي جی چاو خاندولا نغلبا 1 लाख रुपए इनाम मिलावेगी 1 लाख रुपए عيونك هنا صرف د خندولو مړه چې ته تاسې مخامخ شي که نه جینۍ په بړق بړق خاندي راځه رستمي قرض هم ختم زما واده مو شو او کچا ولا خاندولا نو دا غبونګا مختورو او بخر به سورو او ټول کلی کې به ګرځاو مخکې ز بخپلا ټرای کوم ناکام شوې هلته ودرېږه زه به ستاسو نوکر یم ما له مختوره وي او بکره مې توره وي کمالیا بیا پیسو پسې رانیسه کمالیا دا اعلان خو مې اورېدو که نه واورېده خو ځان دپاره مې اورېده ښه تا دپاره نه زما خبره وره رستمیا بس وروره لالچي مونږ په زړه باندې صفا خلک یو چې جیب وو که نه نو غریبانانو له هم پکې ورکوو ما ته غوږ کې نورې خبرې به نه کوې وروره ځان له ورشه جینۍ وخنده او ځان له به یې خندو که دې ووالي 1 लाख روپۍ ستا که هم والي لږ زما او د ستا 8000 روپۍ به خلاص شي ورور مې نه ګورو په دې دنده کې خو جنګ جګړې هر څه راځي که نه او بیا مونږ درې واړه خو یو که نه ښه خبره وره یو کار چې وکړم بیا خو به زما کار کې که نه څه کار دا دی چې تا پورې خو زما 8000 روپۍ دي که نه 100,000 روپۍ درته پاتې او بله خبره دا ده چې په دې 1 لک کې 50,000 ستا 10 د ده او نورې زما څه شل 100 روپۍ باندې خو چولیم نه کېږي 100 روپۍ نه مړه 100,000 بس اوس واده وشو څه وشو پیدا وشو څه وشو ګوتو شو بیا هم نه خلاري څه وشو مور مې ورغلې څه مور مې کول ناسته ده دا داسې ما واده نه کړی که نه خوله بنده ساته دا به اجازه کې ساتي روخې دی مخکې شه تا څه ډانجي که ما ته اجازت نه بیبي جي به زه وخاندم اجازت دی بیا تاسو دا شرط هم دی پکې چې ونه خندوله باچا مخ په وله تورئ دې خوا مخ که او په خر به یې سورئ زه خندوله بس ټیک ته راځه کیا بات ہے جی دا خو داسې عجیبه دی چې سړی ورسره تاله واده وکړي نه والله جینۍ خو ډېره ښایسته ده چونیا چونیا ولې زړه کې یې څه وې څنګه څه خو دې وې که دا مې وې چې دې جینۍ سره ستا واده وشي
کمالیا د دړو خو پرېږده ته کوم خوا لاړې اشنا زه چې اول د پیسې وګټو بیا به ګورو او د خپلې بابي متعلق خلک دا سوچونه په زړه کې نه کوي ښه ټیک ده زه پته ټیک ده راځه جی دا جی موږ د اعلان په لار واورېده چې که میم صاحب چې وخندلو نو 1 لک روپۍ انعام ورکړو او که چا ونه خندلو جي په خر نه شوه دا موږ سره یې جي دا جي هغه شخصیت دی جي چې سار کله عمر شریف صاحب د خوبه پاسې جي نو دلته کور ته راشي چې ماله څو مکالمې راځي زه خلک وخاندم اسماعیل شاهد صاحب جي چې درمان شي ټول جي دنه چلې زده کوي موږ جي یقین لرو چې دی به میم وخاندي او که ویې نه خندوله جي خیر دی جي څه ورسره کوی په خر نه جي په پیشو یې سور کړي زموږ په دې څه پروا نشته بیا دې راځي ښه جي ځه ګورې هم نه شرمې 100,000 او که دې ونه ګټلې په خر به تاس ورئ بېغمه اوسه بس طبخي وخر تیار کې طبخې سره پاره سونیا دا بچې دا 100,000 واده دې نصیب کړو مونږ نه لاړو پوه شوې ودرېږه ډېره مهرباني دي د بیله او تاسو وګټئ دا ماما زوی نه کماجه تا لپاره مې کوله بچې بیا ولا واده خبرې کې توبه مې دي او دا په زړه کې وای چې دا کمالې برته سوځي نه وای توبه توبه اچھا اوس موږ صلاح کوو ټیک ده ورځه نه یار زه نه ورځم نه ورځې نه نه بس ته ورشې ځه ښه فیصله په دې وکړه چې ډېر زره به نه غواړې نه نه ورځم राधा तुम कतार के उतरेगा اسنه کا مشوره در کوم خفقېږه ما دله چې دا مخ تورې کنه دوه طبخې به راوړې مخ یې نه سمه توپړه دروسته مروره الله دې مل شه او زم دې جیو والا پسې وردم چې ستا خو دا پروګرام په دې ټي وي وښیي که نه د څلور خره تور مخونه د خدای په امانه کمالیا دې پوزیشن ته مې وګوره یار دې کرکول ته مې وګوره دې تماچې ته اوس به مې سره د هر څه په خرڅ پرئ ظالمه 10,000 نور هم در پاتې خو راشه دا اوقات نه وه 10,000 هغې کې پاتې 15,000 به کیسه کې پرېږدې
بچې څنګه ستا خوښی ټیک شوه و ما ته منظوره ده درالم چونیا ولې څنګه بچې کمالیا راشه کنه ما په پیشو سورئ ای ته څه خدای ووایه څه پورې مې یو جینۍ ونه خندوړل لعنتیانو کیسې خو برابر غواړی بسم الله الرحمن الرحیم شكرا يا كمان يوكو يا بس مستمع دا سغوي انزل لسدا شوي سو شوي بينزيش پاتې دي سو دي 550 څنګه چونیا کارو شو او څه سبا د واده دې بیا واده غواړي پلار مې کنه واده وکې ها يا كماليو Keegi
بانجی څه سوچ کې سوچ مې دا کولو چې د هلک ګلورینې ته په غوږ کې څه ووې زم په دې حیران یم ستا څه خیال دی بولي زما خو خیال د خیال بتر دی او زړه مې اوتر دی په هوا کوي سیلونه ښه زما هلک پسې او تاسو د کور خیال کوئ طوطي ولې بوجي اخر داسې دی هلک ورته دې غوږ کې څه ویلي وو وایم په سوچ شو خو زما پوزه نوره موږده شوه دا څه ته وایي سوچونه بیبي موږ ستاسو په باره کې سوچ کوو زما باره کې بیبي جي زه دا سوچ کوم چې داسې کومه خبره وه چې ستا خاموشي په خندا کې بدله کړه سوچونه موچونه پرېږدی تر هغې پورې به کور ته نه راځې چې تر کومې پورې مغزوان نی پیدا کړې بیبي جي هغه به کوم ځای ګورو دوزخ ته ورپسې لاړ شې مغزوان پیدا کړې ما بوجي اوس پسې ګرځو کلي په کلي خو یو خبره اورې هغې پورې به کور ته نه راځې چې تر کومې پورې مغزوان نی پیدا کړې پته نه لګي ځوانه چې په تا زما دا زړه ولې خوږېږي بوجي نه نوم راځي او نه راته د کور پته ده چې ته به کور یار ډېره ګرانه لانجه کې کېږي بوجي وایم ستړی وم دمه به وکړو الله ته اسانه ده موږ ته ډېره ګرانه ده طوطي دا څه دي Moring aku pala da tak da Seçenle mi? Seçelim. alta pala da Bala? Sen kim de bala? alta da kana ما ته خو ke ويرولو ستاسو مازغه خو نه دي خراب no پر اړه ورځ باندې پلا څه کوي تختې تختې aja da ډاډو لګي نو په پاګلانو سر دی خو بلا ده اکبر خان ته دا ولې لکه خیر خو دې که نه دا چا راپاره کړې یې ویم بلا وه خو برکت یې نو کوم دی دلته خو بلا نشته اوس دلته کې وه که نه پرېږدی دا خبرې تاسو دلته څه کوې بیبي جي هغه ځوان پسې رالېږلی وم هغه وایي تر هغې به کور ته نه راځې چې تر څو ما غوځوان پیدا کړي نه تاسو هغه ځوان پیدا کړم
वह मुगर जी दो पसिया स्तड़ी शो नेरा तो नाम मालूम था और न कोरा वाई मोरे ډېر سخت را باندې تیر شي راځي چې زو कोरता न जू ओबम वकिया راځي شابه راځي لکه खुदा दे खैर कई अबो जी ورنه ته خو ګلې ګلاب او زه خاورې کمالې کماله د ګل ژوند خاوره ده هم د دې خاورې نه ګلونه پیدا کیږي نو ته به زما شي زه ستایم کمالیا خیر خو دې کنه کمالیا تو ګوره چونیا بچې ما زما په خیال په خوب کې در باندې داسې وکړي اوبه اوبه همداسې ده همداسې ده چې درله روړ نه وجې ځو چېرته چې ځو چې دا چکر وکړې ماما سره زه خیر دې ما دې لام چکر ور ټیک ده زه ورشه بیا پوره ناشته تیاره کړو هغې نه پس ځه شابله منډه کړه ګورې ته څه غمونه کوې سړي هر وخت چې پې لږه خو خانده خبرې کوه اوس ستا مرض خو داسې نه یې جوړ کړی شي ما تاسو ته ویلي نو چې هغه ځوان به راولې تاسو خالي لاسونه ولې راغلي जी अगर से दो बस पी पुले जो या غوږونه ونیسه بیجی ما کسه ډیرو ګرځي نو خو خو څه هغه ځوان ځمکې وغاړه په اسمان ته والوته मूंग तस पतावा मूंगा पसे गर्जी तू अकबर खान कोरता रावस्तू अलता बलावा اکبر خان کور ته راوستی او ګلوري نه دی ما کور دراوسته هغه ولې اکبر خان هغه ځوان پسې بززم او استاد خپل به راوله ولې دی به تیار خوري मूंगा बदा कोर कार कहूँ अगर पसी ने शुतले आता माँ बला दो خټی کا اکبر خان دې ستا په خولې پرېږدم خو زما پورې هغه ځوان زما پکار دی لکه دا خو بله دوره راغله بس ببیا ایولا گروپو انام بیگ دوں ته چې ما په اډه کې وې چې ورشه ده بټوه تختون تا ښځې ته په تماشه شوې او خندل دې ورته ها زه چې
ناواله چې دنده نه کوي دې ته بوزم مرغۍ ورته وښیم چې ورشه لکه دا بټوه دا فرس نه وتښتوه ښځو ته په تماشه شي سوچ کې به لاړ شي ښځې به تې برطان او نوښار ته ورسي دی سوچ نه راګرځي کمالیا زما خو دغه یو کیو نیازبین رور دی او دا هم راله تار وختې وښې واده راله وکړه او والله که په سلو میلو کې م راله ښکار بد شي بیا واده چپ وام به نه خانه چې پاړه کودري که نه یوه ښځه دې په دوربین کې بچ نه ځي چا به له وجلي سبا خیر دې ته خفه کېږه ما ټوله به زه ښه ښایسته جینۍ وګورم ستا په شان کې نه نه واده نه کومه ځان له واده وکړه ځان له دا خو ماغه ځوان دی ای ځوانه خبره وره دا زموږ ډېر محسن دی راځه کیسه کوم راځه سلام علیکم صاحب یا لکه په تاسو پسې په ګرځېدو زړه ستړی شو په تاسو چېرته وې مونږ خو جي بس دلته ګرځو راګرځو دا هم کلی جي دا لاندې جي زموږ کور دی او دا جینۍ څوک ده دا زما خور ده زرینې دا اکبر خان دی موږ یې چې 1 लाख روپۍ راکړې السلام علیکم راځئ چې که نه موږ سره چای اوبه چای مې پرېږده ګلبرینه بس خفه ده هر وخت یې یادوي کمالیا ای دیوه راځه چې ما سره ځو نه جي زمونږ په کور کې چې څه بیماري هسته ده دارو مارو بندوبست کوجي نه سبا به زه واچونې که خیر خامخا درځو پیسو میسو ضرورت خو نشته نه جي تاسو ورځئ پیسو ضرورت خو نشته من دې خپل ضرورت پوره کړ په لاس میلاوېدو کې دې ته بزنس وایي بزنس د واده غمونه کوي نو ما دې 40 نه کو ما وایي دې پوهېږه ښه پوهېږه یو خبره ته کوه نن به بچې غلا نه کوم ولې ټول په مینې دا یو څه روغ مه په خیال دا نه په مینه ته راغوستی څه خو نه مېږې نه که نه ولې لبه زما په نوم ځینې ورځو کېنه زما پلار مړ دی کینسر بیا هسپتال ته وړو ډېره په تکلیف تې سوت او مور مې مړه وه د مور مې ټي بي وه هم ډېره په تکلیف مړه وه او زما ډېر جایداد مې دی او ایک یو ورور مې چې یې مړی زه ډېره خفه یم توبه بیا پې د 1 लाख روپو دوره راغله دا څه بکواس غوږ ته نه وباسم مخ ته نه وم داسې دورې کړولې د لکو روپو چې وروسته مینه خو خلاص شوه تا سوي ماته نه جي ما خو ستاسو تعریف کوو چې ماشاءالله ډېر ښکلی کور هم دی او ډېر ښکلی ځای دی چې الله هم نصیب کړي جي خبرې مو ډېرې وکړې خو دا راته ووایه چې نوم دې څه دی نوم مې جي کمالې دی
بېمان خوند دی بسیزې زما چې اوس کا والله کو پلار دې ورانه لا کور کې چې نه جوړ دی دارو بابا زرا الله پاما تاسو ولې چې به وخاندې کینای خدای شکر دی داسې په غم وړېدلی سړیا وای هغه چونې ارامي کوم ځای غیب شو کمالیا رقم جو بنگلینا مې اولو دا ته ما نه ویل چې بنګلي نه بغلا نه کوم نو څه پکې دا پکې ده وای توبه मोबाइल क्या पट करा लिया एक बार वॉच ले बीजी में होना रे पट कड़ी ना पट कड़िया आखिर मोबाइल पे क्यों खड़ा आसमान हुआ है के दीजिएगा मैं मनो पट कड़िया ओए मोया ओए मोया अगला शिकोल कमाला तुम्हारा सर मीना के आओ खो होसा बीबी तاسو ډېر مالدار خلک یو ډېر غریبانه دولت د لاس خري دی او مینه یو داسې دولت دی چې ډېر پګرانه ملاويږي کماله زماره خبره جواب را نه کو आओ बीबी जमता सर
کنه منی دا بخامخ منی تمنی کنه منی دا بخامخ منی هې ستا دې محبت خو په ما وکړلې کانې تمنی کنه منی او تا سره صفا دې زما زړه د یارانې تمنی کنه منی تمنی کنه منی دا بخامخ منی تمنی کنه منی دا بخامخ منی وایم په زړه کې چې نن خامخا به راشي او وایم په زړه کې چې نن خامخا به راشي جوړ پسپین تند کړم تور اور بل دانې دانې تمنې کنه منې او جوړ پسپین تند کړم تور اور بل دانې دانې تمنې کنه منې تمنې کنه منې دا بخامخ منې تمنې کنه منې دا بخامخ منې هې ستا دې محبت خو په ما وکړلې کانې تمنې کنه منې او تا سره صفا دې زما زړه د یارانې تمنې کنه منې تمنې کنه منې دا بخامخ منې تمنې کنه منې دا بخامخ منې څه شو کمالې نشته کمالي مالي بهر دی یو خبره مې په کولو وګورو اورا نن خو زوار لګل راغلم او که سبا پورې زما پیسې ورونه رسولې کنه نو زرینې تا په زور بوزم او د خپل رور ته به واده کوم دا خبرې سړو سره کوه او که آینده بغیر اجازه ده چې یا سوال جواب یې زموږ کور ته رالې ښه به درله نه وي خو بس سره به بیا شو ما خپل فرض پوره کړو راځه لکه نو خبر راته کوم په ژوند کې دامو کې کله کله راځي تاسو چې خبرې کولې که نه ما ټول کور چې کړو بلا مال دی ورسره دا مال به و ژوند به ښه شي یو خبره مې واوره سترګو ړوند دی هغې مونږ سره څومره ښه دي څومره مددم کوي کور ته یې پیسې راوړي 10 زره هی بې شرمه کم تالي کې چې خلک خوري که نه اما ته یې نه کمالیا جی سمې بس جی کا په لګاو دی لږ پرې وم تا سره مې لږ کار دی ښه دي کمالیا کوم لږ ټورکو ته ضرورت وي نو موږ ډېر مالدار یو نه جی پیسې خو د الله رحم دی جی بس سما شرط کې تاسو نه مزدورین جی بار نه جی زما ضرورت نشته ٹھیک شو جاتے جی نور څه نشته نه جی د خدای رحم دی هر څه مونږ کړی ډېر دي کله به ضرور راځئ جی السلام علیکم الله پاوه ډېر خوددار دی وا کمالیا بچې چې ما سره وې نو وړې وړې غاشې به دې والې او چې اوس موږ نه جدا شوې نو لوی غاشو ته دې خیال شو والله کې رانه یوازې اعظم کې هغه زما ټریننګ هغه زما خواري بچې دومره زر دې په اوبو یوړه زه به تا سره لکه د سوري یم د سوري داسې وې رستمیا زه بالکل ټیک ویم کمالې ستا د عزت دشمن دی د عزت دشمن آواو ما په دې خپلو ګناهګارو لیده
چې کمالي او بیبي جي د مینې خبرې کولې. که دا خبره رښتیا و رستمیا نو کمالې به زه ژوندی نه پرېږدم. هر چا سره پنج خو رستمي ګڼکپ سره نه پنج. داسې به دې توت ته وخېږم که نه چې توری به دې کم. توری نور مې چې په کور کې داسې ځوانان دي نو د ښځو خو بیا خلک بېعزتي کوي. وې ته به تر سبا پورې زما کار غلا نه کوم نو ما به پکې درنه بوځي. ما رستمیا! دا زما د ماما لور ده مور او پلار یې مړه دي او یو ورور دی. زه به تاسو باندې ډېره خفه شوم. دا جینۍ خو چاته ورکړې نه ده. بیبي جي نن سبا د غریبانو څوک تپوس کوي. بیبي جي دا ورته وایي چې تاسو به چیس کې وکړو. زه به تاسو باندې ډېره خفه شوم. توتي پیسې راکړه زر راوباسه. دا ستا پیسې په دې به ځان له علاج وکړې او ښه شه. زه به تا پسې دي رالېږم تاسو ټول به روټۍ نه راځئ او ته به ورسره خامخا راځې او ښه شه. ما دې ته وویل چې ستا نوم څه دی؟ زرینې ته به خامخا راځې. زه به درنه لاړه شم. د الله په امان توتي فوجي راځې. خدای در سره ډېر ښه وکړه. باجي اوس په مهري په دې ستا علاج کوو. ولې ونې په دې باندې به زه ستا او د کمالي واده کوم. الو څوک؟ کمال و کمالیا ګوره دا ګوره د جنګ جګړو خبره نه ده. موږ خو خپلو کې لکه د روڼو عمر تېر کړی دی یار. بس انسان نه پوه نه شي. بعضې ټایم کې د انسان مازغه کارونه کوي او بیا موږ په یو تالي او یو دغه کې کینو پاسو یار. نه 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 دا خو زموږ ورورولي ده. یو تالي کې ټول عمر خوړلی او خفه نه شي. بس هغه ټایم کې زما مازغو کارونه کو. زه تا نه معافي غواړم یار. تا نه معافي غواړم بلکل. په دواړو سترګو ته چې څه وې هغه به کړو. کمالیا دا د خدای ماله په ګوتو راکړي که نه نو والله چې هغه عمل در سره وکړم چې چا کړی
ماله خو یې په خپله هم خندا راوستې او غوسه مې کړې یاره چا کمالي دې په کومه مخه تللي دي تر اوسه پورې راغلی د کمالي د سره ډېر غم دی هلکان دي چېرته خو به تلي خورې غټ ډاکټر سره مې هله خبره وکړه اوس په دې کې خیر خدای پاک جکه جوړه کړي هلکه چونیه ولې که راشه دیم زمونږ دنده شروع که څه دا تروړی لورې دا کوم ځای دی دا هغه بیبي چې راغلې وه هغې راکړې کومه بیبي هغه تاله چې 1 لک روپۍ درکړې او تا وې چې هر وخت خاندي کمالیا اور شادای مې چې موږ کره به روټۍ له راسه زما که خیري د واده کار وشو ګډیا واده دی او ته شرمېږې نه پېغله خور دې په کور کې ناسته ده د هغې غم در سره نشته بس ځان نه به واده کې د دې خو باسه خوشحالي م نصیب کې نشته سپېره خبره به کې زه به که خیري خبره ډوړی له ښه بس کمالیا بس نه دې 500 روپۍ راکړې او نه دې په هغه 1 لک کیسه راکړه سم مړه ما 1 لک کې ستا سیسه کېږي شکر وباسه شکر مخ یې له تور او مخ په خر یې سورولې ما بچ کړې په کار ده چې 10,000 نور یې معاف کړې کمالیا رښتیا وایي که نه دا څه کړي دي ما تاسو سره څه څه نه دي کړي د پولیس نه مې بچ کړي یئ ضمانتونه مې درنه کړي دي قرض مې در کړي دي تر عدالته در سره تللی یم نور د څه وکړم هسې دې رانه څه نه دي کړی دومره شوړې دي اخیستې رستمیا د خدای په نامه یې نه یو خلاص کړی تا څه کړي دي ټول عمر احوال ما خوړلي دي غلاګانې ما کړي دي قسم مې په خدای چې یو څو څه دې دي وواله تاسو خولې له وار ورکړه قسم مې دې په خدای که دې ځای نه رانه ژوندی هم لاړ شي دا دې خو نه که کمالیا چې تا زما ګریوان ته لاس راچولو ښه مې وکړو که بد مې وکړو واوره رستمیا نن نه پس زما او ستا لارې جدا او چې څه کولی شې هغه وکړه لاس دې ازاد او توره یې تېره راځه ښه دې ونه که کمالیا دومره کار بدله وګورم که نه چې دا اوږې بدله ماته کړم روټۍ خوند وکړو او جی ډېر زیات خوند یې وکړي ها اوس به داسې چل وکړو چې روټۍ نه بس بچې وڅښو نه جی موږ ډېره زیاته ډوډۍ خوړه موږ کله کله داسې ښه خوراک کوو جي چای بلکل نشته ښه زره نه ته ما ورته ووایه چې زموږ کور دې خوښ شو ودې لیده او جی ډېر ښکلی کور مې ګوره زرینې دا کمالې ډېر خالق دی او بله خبره چې دې راشي که نه زه په جامو کې نه ځایږم تاسو خپل وګپ لګوي ګورې نه پورې دینه پارش کوم تاسو له کار دی دا دې دومره ولې دی او دا ته ولې غټې زه روجې وخورم زرینې راځه زه تا ته خپل کور وښیم زموږ کور پوره 4 چته دی 3 چته دی جی یو چت لاندې دی جی راځه زرینې تاسو خپل کې ګپ لګوئ راځه غل دی نه دې مړه ځان ګرۍ مار شوم خدای دې ستا بیخ وباسي غل ولا موږ ته تغلق کار زرګه دی خوا دې بیخ دنیا د باسه
ایله بیله قاشوغه پټه په دې شرمن ته سم شي خو سړی پټ کی کنه زرینې زموږ کور دې ولیدو زما پلار چې کله بیمار و که نه نو داسې زما روزانه ما ته وصیت کې لیکلو را پرېنوځې ګوره دا څلور چترې په دې موږ ډېرې پیسې لګولې دي
کنه اصل کور مزه مزه جوړ شي او بل خبره دلته ما پښو ساتلې ګوره زرګي زما روج دا مچین دا ګوره پار دی خزه دا نه مانم زه وته هم ندی لته لوزي زما غزار وخت جګړي او کمالې ډېر خالق دی راځه وړي چیزو برهانه څه سوچونه کې سوچ دا کومه چې خور مې نه جوړه ده خور دې نه جوړه ده څه نه جوړه ده اول په د خاموشۍ دوره وه اوس په د خندا دوره ده اوه یا دې کې د خفګان څه خبره ده خو چېرته سم ډاکټر ته وښایه अरे पता नहीं 14 बजे होगी ए ने अदो गोरा खौर में तस्वीर आचूनी नुमा हुआ तस्वीर ने जो दोरा सुपारे खफे خفه کېږم نن خوشحاله یم ما خیر چل څه شوی دی بابا بل ځان نه تپوس وکړه که हेलो السلام علیکم अरे कमाली ऐसा चल शिवे ये सब ऐसी और घुस पड़ सोरी ये सब नहीं دا لاسې نشته او چیچې لا څنګه دی मेरा जोश से पता है वो बुआ आखिर चल से शिवे दे लेवाने چل چل څه شوي دا د ځان نه تپوس وکړه چې څه چل شوی دی چې هغه میم دی وایي چې کمالې راشي نو په ما دا چل کېږي او زه په کپړو کې نه ځایږم او کور پې ښایسته ښکاري چې تا ورته څه نه وې که نه د هغې دا مجال نه و چې هغې دا خبرې کولې دا ټوله ګناه ستا ده زما د ماما لورې نو ستا ګوره ستا دا کمالې نه دی خوښ چې په موټر کې ناستي میم صاحب ورسره په ګاډي کې ناستي ستا به یو ښکلې کوري او ښایسته غوندې واده به ستا وکړم اوې اچونې به ما سري څه هم بیا ګرځه موټر کې نه لیونی په دې خبرو باندې زړه مه خفه کوه پوه شوې که نه لیونی کمالې ته په مینه څه پوهېږې څه سوچونه کوې مړه سوچونه مه کوه ما ته دا ووایه چې تا ما نه څه وې ما ته دا وي خو باندې دې شرمېږم مړه شرمېږم زه خو ستا ورور یم لرې شه خور دې یم هله وایه څه چل دی خورې زرینه زما خوښه ده خو زه ورسره واده کول غواړم زرینا مړه دا خو زما راکس لاس کار دی ته داسې وګڼه چې زرینا ستا را هسې دې ورته یو ګیلاس اوبوس کړ جی کمالیا ما ته پته لګېدلې ده چې ته جیبونه وې که ته ما سره پریشان مینه کوې نو زما په سر باندې قسم وخوره چې بیا به جیبونه نه وې نه ډېر وګرځېدم چې چالم ورشم وایي ستا عادي وجود ته وګوره ته به څه کار وکړي دوکاندار له به ورغلی وي څه کرس خو به یې ترېنه راغوستی وو که نه کور کې هم د خوراک څه نشته دا ماشوم یې پی هم نشته دوکاندار له ورغلم هغه راته وایي چې په تاسو باندې زړه قرضم ډېره ده او ویم والمه نو آخر کېږي به څه
दादा खबरे प्रेदा जी। कमालिया तमादी खबर दारा वخت چې اوسو ته پوسونه نو کوم وای جی ستا ګلورینه خوخه ده کستا ګلورینه وادو شي کمال استا سي تیرا سو بني بیا زما یو شرط دی جی وای ته به د واده نه پس دې کور کې اوسېږي کمالیا ډیر پر لاړې بچې خود را غورځېدو چل دی ماله راځي ماله
پوره 10 ورځې وشوې د کمالي څه پته نه لګي بابا چې دارو ختم شوي دي د خوراک هم ځینې خیر دا به کېږي څه ما ورپسې ټول ښار وکتو کلی په کلی مې ورپسې جان کړو هغه د بیبي بنګلې ته هم لاړم نو پته یې نه لګي زما په خیاله نوکران یې راته دروغ وایي موږ دې په ګولۍ ولګو د دې بیمارو کور تپوس ته خو دې راشي که نه وکه مکلي چرته مې نه ځي را به شي خورې چې هېڅ غم ونه کړي زما په دې قد ابود باندې مه دوکه کېږه کمالې بې غیرته شو نو ما دې خدای لري چې هېڅ فکر ونه کوي ته ټیک وې دلته یې خور مري د ګل په شان د ماما لورې پرېښوه او هغه هلته میم سره د پیسو دپاره واده وکړ خبر کوي زما فرض زه خو به خپلې پیسې د میم نه والم کمالیا ډېر بد دې راسره وکړه ډېر بد جونیا دا که دومره تمیز نیسي چې کور ته خلک راځي څنګه اواز کوي دا ته وې او ستا د لاسه قدم ژوند تباه شو ظالمه ته دونه سوچ نه کوې چې ته زما د ماما زوی زه ستا د ترور زوی یم هلته کې دا اور چې کوم دی د دارو د لاسه مړه کېږي او ته دلته کې په بنګلو کې هېڅ عزت دی لږ سوچ وکړه ظالمه شونه دې خوښ کړه او موږ دې پرېږدو
پام کوه چې ډزو نه کې که په کمالي څه وشو نو ژوندی به دې پرې نه دم ځکه چې هغه اوس زما اوښې دی نه نه څنګه به چې زه د ده نقصان پسې لکه د سوري ګرځېدم د نن نه پس به د ده فایدې پسې لکه د سوري ځم دا زما تا سره هم وعده ده او خپل خدای سره नशेत सर ने काही आता ते जमीर भर दे स्टाकून जका कोण आहे सब खैरात वर पासे कोण आहे सब उसाचा मुगदा पुरा उसाचा मुगदा पुरा उसाचा मुगदा पुरा الو ها د کمالي خور په حق ورسېده ښه زه درغلم
هغه تیر وختونه راته مه یادوه زړګي هغه تیر وختونه راته مه یادوه هغه د غم نه ډک یادونه راته مه یادوه زړګي هغه تیر وختونه راته مه یادوه هغه چې تیر شوي اوس هغه ورځې شپې هېرې کا هغه چې تیر شوي اوس هغه ورځې شپې هېرې کا هغه وختونه هغه تیرې زمانې هېرې کا هغه دغې هغه ګلونه راته مه یادوه هغه زغي هغه ګلونه راته مه یادوه هغه د غم نه ډک یادونه راته مه یادوه Kamalia? Boleh pakai? Kamalia? Innan gaugadala. Kamalia? همدلته چې مرګ تور دی او که سپین خان خيلة زنزانة كدر كفتر كلرم تور خسته زلفان فن راج سر ډیر کوي په پوزه کې پیژان نشته داسې حسن د بل چا په دې جهان نشته داسې حسن د بل چا په دې جهان قیامت یلا زما حسن خبيشان قیامت یلا زما حسن خبيشان غریب د خان
نوم خټو دی خټو او زه چې چېرته قدم کېږدم نو خلکو له خټې ګورم خیره دو کچھ خیره اس رفضہ ظلم ملاقات لګرو رو رو مې دا زما خسته خارو ما بلې ونه کې داسې مزه په نخرو ما بلې ونه کې داسې مزه په نخرو رو 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 لګرو رو رو مې دا زما خسته خارو جار 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 دې د مستۍ نشم جار 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 دې د خلګې نشم جار 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 دې د مستۍ نشم جار 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 دې د خلګې نشم مجبوله د خانخیلې د طرفه دا توفه قبوله کا یہ وہ سزا ہوئی قوم خطو خان خیل تس کم سزا ہوئی یو ښځه دې راپاسي او د خلکو نه دې کلنګونه علي دا د خانخیلې سر د کومندانه زه د خرې سر نه دی بپتا باندې خوش سبا په بل اعتبار مه کوه خانه د ډمې په اوربل نن بپتا باندې خوش سبا په بل اعتبار مه کوه خانه د ډمې په اوربل وای اعتبار مه کوه خانه د ډمې په اوربل خیل خدای دې په ګوتو راکا نو بیا به سره پوه شم کوم سړی چې د ښځې د لاسه مړ شي هغه سوزون پکار تاڼې ته راشه موږ سره دومره فالتو وخت دی چې تاڼې ته راشه یارا تم څنګه راشه اور کتنا یارا تم څنګه راشه اور کتنا پمرز مت پوهیږي تبینا نا 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 پمرز مت پوهیږي تبینا یارا تم څنګه راشه اور کتنا یارا تم څنګه راشه اور کتنا پمرز مت پوهیږي تبینا نا 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 پمرز مت پوهیږي تبینا خانخیله زنده باد زما دا تمنا وا محبت کې یار به ورا سوزيګم پتا پسې مکیګم تنه پويګې نادان چمي کونم دل ما غاشودا چمي کونم دل ما غاشودا زما دې دنیا د ټول نه لوی خوشالي کوي کاکا
وطن خو د اسراري سره وشوه خو په ټولۍ کې به زما کېږي ويا رفالي حال مې وګوره زم شرابي حال مې وګوره زم شرابي حال مې وګوره مال یو یار راکا خو مزیدار راکا په تور سپین یما خو وفادار راکا ډېر د کبر جنجالان مننه مینتنا زلمې پسې نه کې ورپسې وهې ټوپونه ډوبه شوما زمې چونه ډوبه شوما زمې چونه ډوبه شوما زمې چونه ډوبه شوما زمې چونه مړه یې کړه ملا مړه یې کړه ملا تا ټول عمر تا دو جرو کې وخت تیر کړی دی ته پښتو څه پیژنې هغه وګوره زه به اول ګلزار ولم بیا به تا سره کوم دا یو سال کومه دغه فلحال کومه زما د خوب زړګي پوښتنې لا درمان راکا مال جانان راکا مال جانان راکا مال جانان راکا مال جانان هی مال جانان راکا اوس به سم ټسارې شروع کړي ټسارې زه به هغه داخلې خو څه به هغه دا دنیا پرېږدم خواشه بشرا واده خو آسان دی خو دا ټک ټوکې ګران دي جانان شراب نه دی خو چشمان شراب دی او جانان شراب نه دی خو چشمان شراب دی جانان لیونه نه دی خو باڼې لیون دی باڼې لیون دی خو څه نه دی बजने गरसने लेवने लेवने समा पज़कियों से दे पोरग़कियों से समा पज़कियों से दे पोरग़कियों से या बजने गरसने लेवने लेवने دا زما پښتو ته پیغور کو